سلامونه ولیکې هیلې زه مسافر له افغان ټیک پوهن لخوا ستاسو په چوپړ کې حاضر یم. راځئ چې په دې خبرې وکړو چې څنګه کولی شو موږ د خپل موبایل انډرایډ اشتهارات بند کړو. ډیرو ملګرو موږ ته دا ریکویسټ کړی چې څنګه موږ کولی شو چې د خپل موبایل اشتهارات بند کړو. نو داسې ډیر زیاتې سافټویر اپلیکیشنې او لارې چارې شته چې تاسو هغه وکړئ نو تاسو کولی شئ چې خپل دا ایډز مو بند کړئ. نو ځینې ډولونه داسې دي چې کله موږ یو سافټویر اپلیکیشن انسټال کړو نو داسې اشتهارات موږ ته راځي او دا اشتهارات پرله پسې راځي او موږ خپل کار نه هم ورانوي او ډیر زیات موږ ته تکلیف را رسوي او بعضې وخت کې موږ نه غواړو چې دا اشتهارات موږ وګورو خو بیا هم دا موږ ته راځي. نو څنګه کولی شو چې دا اشتهارات موږ بند کړو او ترېنه ځان خلاص کړو. نو اول به موږ پلی سټور ته لاړ شو او هلته به موږ ولیکو ایډ بلاک فار سمسنګ انټرنیټ او دا اپلیکیشن به موږ انسټال کړو او هغه ملګري کوم چې نوي دي نو هغې څخه ګزارش دی چې زموږ چینل دی لایک کړي او سبسکرایب کړي او د ګونګړي تڼۍ دی کېکاږدي. که چیرې زموږ دا ویډیوګانې ستاسو خوښیږي نو ستاسو څخه هیله ده چې دا زموږ ویډیوګانې خپلو نورو ټولو ملګرو سره شریک کړئ تر څو هر یو افغان بچی ترنه استفاده وکړي. کله چې زموږ دا اپلیکیشن انسټال شي نو پس له هغې به موږ اوپن باندې به کلیک وکړو او هغې نه وروسته به موږ د دې انسټالیشن سیټ اپ وکړو، سیټینګ به وکړو او بیا پس له هغې کنفیګر به موږ کړو. نو دلته کله چې موږ دې باندې کلیک وکړو نو دا به داسې آف وي نو تاسو به دلته دا آن کړئ. نو دې سره به ستاسو هر یو اپلیکیشن چې کوم انسټال کړی وي او په هغې باندې چې کوم اشتهار راځي نو هغې نه به تاسو خلاص شئ. هیله کومه چې دا ویډیو به ستاسو خوښه شوې وي او زموږ دا ویډیو خپلو ټولو ملګرو سره